نارینه لا د سینې ویښته صفا کول جایز یا ناجایز یا دغه شانتي د جسم د نورو حصو یعنی مثال طور پر لاسونه شو خپې شوي زنګونونه شو د دې ویښته صفا کول جایز یا ناجایز دي ډیره مهمه او ضروري مسله ده دا مسله خاص کر کې د ګرمۍ په موسم کې هغه کسان چې کوم په سینه باندې ډیر زیات ویښته وي غټ ویښته وي نو ته دا مسله را پیښیږي او په دې حواله سره بیا د غلط فهمي شکار وي په پریشانی کې مبتلا شي چې آیا دا صفاګو یا صفانګو د دې اجازه شته یا نشته ځان په دې مسله باندې پوه کړئ نو ټول مخکنی خبره دا ده چې بعض خلک بعض لکان داسې چې هغه د جنکو سره د مشابهت لپاره خپل ګیره صفا کوي دغه شانتي چې کوم برید دي یا د جسم چې نور وختي دي هغه مکمل صفا کوي بالکل ځان صفا سوتره کوي نو په دې وجه باندې کچري یو انسان د دې لپاره دا عمل کوي خپل د جسم وخت صفا کوي د جنکو سره د زنانو سره د مشابهت اختیارولو لپاره دا ناجایز او حرام عمل دی ځکه چې په اسلام کې د زنانو سره د مشابهت لپاره نارینه تمنا د دغه شانتي زنانو تم منه چې هغه د نارینه مشابهت اختیار کی او په حدیث شریف کې راځي کم کس داسې عمل کینو داسې عمل یو لعنتی عمل له بداسي انسانانو باندې چاهي نارینه زنانه پاغي باندې د الله حضرت لعنت وريږي بهرحال چې کوم وخت دي دا خو د نارینه حسن دی دا د زنانه لپاره د عیب خبره ده نارینه لپاره د عیب خبره نه ده لیکن دغه شان دی شریع عذر وي مثال طور پر ډېر خلک داسې چې دا وخت ډېر بڑاو شي نو هغه چې کوم دی بس چې کوم سینه دا دلته کې بیا زیاته خوله جمع کیږي دغه سره بدبو پیدا کیږي یا نور درسي تکلیف جوړيږي زیاته ګرمي لګيږي په دغه صورت کې یو شریع عذر نه بالکل صفا کول شي سممانيات نشته دغه شانتي د خپې د لاسو چې وخت دي هم کټ کول شي لیکن که عذر نه بغیر عذر نه چې کوم دی دا یو غیر افضل عمل لګ چې یو انسان داسي وکي لیکن عذري د عذر په بنیاد باندې بالکل اجازه شته اسیم تخکول شي کټ کول شي صفا کول شي سممانيات بګین شي لیکن د نارینه لپاره دا یو غیر افضل عمل دی بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته